محترمه مسجد ته کنزل کول یا په اذان پورې خندا کول د مسلمان لپاره څنګه دی؟ مسلمان لپاره کفر دی، دا خو شعائر دي. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، دا د اسلام نشانات دي، د اسلام علامې دي. د دې عزت کول دا د زړه د پاکوالي او د تقوا علامه ده. ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربي، څوک چې تعظیم وکړي دا د هغه دپاره خیر دی. او بې احترامي کول د شعائر الله، د دین د شعائرو ته بې توهین کول، نو زموږ حضرات فقهای کرام ټوله په دې متفق دي چې دا انسان کفر ته رسوي، د ایمان اخلاصوي. من استخف بالقرآن، رد المحتار عبارت دی من استخف بالقرآن او بالسنة او بالمسجد او بنحوهم مما يعظم في الشرع يكفر. هغه څوک چې د قرآن یا د سنت یا د مسجد یا د اذان یا د ژیري یا دغه شان چې کوم شان د اسلام نشاناتو د اسلام علامې دي توهین کوي، په دې باندې انسان د ایمان وځي. په پارسي کې یو متل دی وایي بازي نه بری شي بابا، په هر شي پورې خندا وکړه ساعت تېر کړه، خو د بابا په ږیره باندې پسخند مه وه، د بابا د ژیرې نه پسخند مه جوړوه. نو په هر ځای کې سړی ګپه کولی سي، خندا کولی سي، خو په اسلام په امورو کې مدینه منوره کې منافقان وه، نو هغه منافقانو بیا په دین پورې پسخند وهي، خندا یې جوړه کړې وه. الله جل شانه د هغو په باره کې قرآن کې آیتونه راواستول. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه راوغوښتله، ولولي په قرآن باندې خندا کوي، په نبي پورې خندا کوي، په دین پورې خندا کوي. موږ بعضې خلک مو لیدلي چې راویې ګرځی وایي یاره مولوي صاحب یو خو تار ځای راته ولاړ یم، ملا صاحب تار ځای ولاړ یم. یقولون انما كنا نخوض ونلعب، چې ورته وایي چې ولې موږ مازې مجلس کوئ، طبیعت مو سموئ، مازې ساعت مو تېروئ. الله جل شانه وایي ته دې ته ووایه قل أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون. تاسې په رسول الله باندې پسخند وایي، الله په احکامو پسخند وایي، په دین پسخند رشخند وایي. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، نو تاسې عذر مه وایه ستاسو د ایمان ووتلست. الله جل شانه په قرآن کې فتوا پر ورکړه. نو د دین د امورو سره ډېر احتیاط پکار دی، د مساجدو سره، د دین د مراکزو سره، د دین د شاعرو سره، د دې شانو سره احتیاط پکار دی. بې ادبي کول، توهین کول د انسان د ایمان سبا سي.